مشر منظور احمد پښتون د جنوبي پښتونخوا د دورې په لړ کې د اګست پر 4مه د پښین فیض محمد خان اډه کې لویه جلسه ترسره کړه. زیاتره مشرانو شرکت کړی او د پښتنو په وسایل یې ویناوې وکړې. نه به د مسایل حل شي، دلته خلک وایي چې دښمني دي. ته به یوه فیصله ور وکړې، د یوه روغه جوړه به ور وکړې، هغه به بله جوړه کړي. ته به د بلې روغه جوړه وکړې، هغه به بله جوړه کړي. دا روغه جوړې دا د خپلواکۍ سره تعلق لري چې په دې خاوره باندې خپلواکي وي او د خپل قام. د پښتون ژغورنې غورځنګ ایالتي مشر نور باچا وویل نور د قام ځوانان او مشران سر خلاص کړي، موږ ته څوک امن نه راکوي. موږ ته پکار ده چې خپله د وطن او قام ساتنه وکړو. عزیزانو هیڅوک ما او تاسو امن نه راکوي، هیڅوک پر ما او تاسو سره نه سوځي. ما او تا به په خپله د دې وطن تحفظ کوو. د دې وطن ژغورنه تحفظ پر موږ باندې فرض دی. دا وطن موږ ته روزي راکوي، دې وطن موږ ته پہچان راکړی دی، شناخت یې راکړی دی. دا ټولو پښتنو په دې وطن کې خامپوڅې کړي دي او چې کله مړه سو. ښاغلي منظور احمد پښتون زیاته کړه چې یاده سیمه به زموږ د خپلو شهیدانو په نامه یادیږي. ټیک ټاک اډه د شهید فیض محمد خان په نامه ونومول شوه او په افغانستان کې د بندي ملګري مطیع الله ویسا د ژر تر ژره راخوش کولو غوښتنه یې هم وکړل. حفیظ الله لاروی، نن ویسل، پښین. زمري ګوري د ګیدړو، علي ګوري د ګیدړو، دا وروستی جنګ د کام دی، دا میراث مې ننګ د کام دی. وژل کېږو او مړه کېږو، ښه به دا وي سره مل سو، لاس په لاس کې سره ورکو، یوه لار یوه منزل سو. دا د ظلم تور لښکر ته یو سنګر سو.